ولی انسانان د مرغانو په څیر الوتنه نشي کولی؟ دا هیله همدومره قدامت لري لکه بشریت. لرغونو یونانیانو ان په دې اړه افسانه هم لرله، خو د ایکاروس کیسې ښه پای نه درلوده. خو له هغه وخت راهیسې ټکنالوژۍ ډیر پرمختګ کړی دی. موږ هوا ته د پورته کېدو بېلابېلې لارې لرو، خو ولې نشو کولی یوازې وزرونه په ځان پورې وتړو او والوځو؟ مرغان څه لري چې موږ یې نه لرو؟ ښه، که رښتیا ووایو ډېر څه. لومړی دا چې مرغان داسې سکلیټونه لري چې هم ډېر قوي او هم ډېر سپک دي. ډېر هغه هډوکي چې انسانان لري په مرغانو کې یا سره نښتي وي څو لا قوي شي او یا بیخي نه وي، او په ځینو ډولونو کې هډوکي په ځینو برخو کې تش وي. دا کار وزن کموي او دننه د اضافي هوا لپاره ځای برابروي. همدا هوا مرغانو ته د دوی د چټک میتابولیزم لپاره اړینه ده. الوتنه دومره ډیر اکسیجن غواړي چې د یو عادي مرغه د بدن 15 تر 20% برخه د هغه پیچلي او خپاره تنفسي سیستم ته ځانګړې شوې وي. په انسانانو کې دا اندازه یوازې شاوخوا 15% ده. بیا د الوتنې فزیکي میخانیک راځي. ان د یو کوچني مرغه په هوا کې پاتې کېدل هم ځانګړو بدني جوړښتونو ته اړتیا لري، لکه د سینې لوی هډوکي چې د مرغانو د پرواز پر مهال عضلې قوي ساتي. د اوږدو مخوکو لرونکو مرغانو کې دا د سینې عضلې ان د ټول بدن 10% وزن جوړوي، او البته په خپله وزرونه هم نقش لري. دا وزرونه په بیلابیلو بڼو کې پوښل شوي وي چې مرغان یې کنټرول او سمولی شي. د وزرونو د وهلو ډول په بدلولو سره د پورته او ښکته وهلو پر مهال هغوی هم پورته کوونکې قوه او هم مخته بیونکې قوه تولیدوي چې هم یې په هوا کې ساتي او هم یې پر مخ بیولی شي. نو که څه هم انسانانو له پخوا راهیسې د الوتنې هڅه کړې ده، خو د مرغانو الوتنه په دومره ډیرو ځانګړو او تکاملي ځانګړتیاوو پورې تړلې ده چې موږ به هیڅکله د هغوی په شان الوتنه ونشو کړی. خو ان پر دې پوهېدل هم ځینې خلک له دې نه راګرځوي چې دا هڅه ونه کړي، او د ټکنالوژۍ په لږې مرستې سره نن سبا انسان کولی شي چې دې خوب ته ډیر نږدې شي، ځکه دا خوب لا هم ژوندی دی.